ننګرهار کې ډاکټرانو د وژل شوي ډاکټر په غبرګون کې ماتم اعلان کړ. روغتیا پالان وایي په جلال آباد ښار کې د روغتیا پالانو پر وړاندې سترې امنیتي ننګونې موجود دي او ژوند یې خوندي نه دی. دوی د ماتم په شکل خپل کتنځایونه او روغتیایي مرکزونه تړلي او له حکومته د روغتیا پالانو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه په دغه ولایت کې د هډوکو د برخې متخصص ډاکټر نوروز شینواري په یوه بمي چاودنه کې خپل ژوند بایلود. په ننګرهار کې د هډوکو د متخصص ډاکټر نوروز شینواري جنازه. دلته ګڼ روغتیا پالان د نوروز شینواري خپلوان او دوستان د نوروز شینواري په ویر سره راټول شوي او د نوروز شینواري نشتون د هیواد او سیمې په کچه یو لویه ضایعه بولي. په اوس وخت کې خو د ډاکټر صاحبانو لپاره ډېرې امنیتي حسابونه ډېرې ننګونې موجودې دي او دغه کومه ستونزه چې فلحال واقع شوې د ډاکټر صاحب نوروز شینواري ضایعه د سیمې او د افغانستان لپاره یوه غټه ضایعه وه چې د دې تشابه په آینده 40 کلونو کې هم ډکه نشي، ځکه دا داسې یو شخصیت و چې د هیواد او سیمې لپاره ډېر مفید، حتی په بین المللي سطح باندې د دې خلا موږ نشو ډکولی. انا لله و انا الیه راجعون. یقینا نن افغانستان به ووایو بلکې د نړۍ په سطح باندې زموږ منل شوی قدر هغه د لاسه ورکړ چې په لسګونو کلونو کې بیا داسې نشي پیدا کېدلی. دا د هیواد بدبختي ده، دا د ننګرهار بدبختي ده، زموږ د ټول سکتور بدبختي ده. نوروز شینواري د شینوارو د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکی و چې په روغتیایي برخه کې لوړې زده کړې کړې وې او دم ګړی په دغه ولایت کې د هډوکو په برخه کې پرې حساب کېده. نوموړي تېره شپه د جلال آباد ښار په 4مه ناحیه کې په یوې بمي چاودنه کې خپل ژوند بایلود. درجه وکړه تحصیل ترلاسه کړ او هم د امریکا د 2 طبي ټولنو د ورتپدي برخې غړیتوب درلوده. ډاکټر صاحب نوروز شینواري د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د خپل مسلک اړوند سیمینارونه وړاندې کړي دي چې د نړیوالو لخوا د تایید وړ ګرځېدلي. ډاکټر صاحب نوروز شینواري د خپل مسلک اړونده د ننګرهار د حوزوي روغتون شف هم پاتې شوی دی او مختلف اختراعات یې کړي دي چې د نړیوالو لخوا او هم د ننګرهار او د غونډ افغانستان په سطح باندې تایید وړ ګرځېدلي دي. بالاخره په 1998 کال د سپتمبر د میاشتې په 18 نیټه باندې د خپل شخصي روغتون چې باختر روغتون دی او د هغې نه د چې کله فارغه شو کور ته روان و، بس یو چسپکي مین په نتیجه کې پاک ورسېدو. انا لله و انا. په روغتیا پالانو چاودنې د هغوی د کورنۍ د غړو تختونې او ګڼ شمېر نورې امنیتي ستونزې هغه څه دي چې روغتیا پالان وایي د حکومت په اډانه کې یو شمېر کړۍ ترسره کوي. زموږ تقریبا د 15 شاوخوا کې د ډاکټر صاحبانو د سی پرسونل کورنۍ او د هغې خپله اختلاف شوي دي. د لسګونو نه پیسې اخیستل شوي، باجګري شوې ده او د لسګونو لپاره مینونه ایښودل شوي، بمونه ایښودل شوي دي او تاسو د شاید هسې چې دغه بمي چاودنه کې هم خپل خوږ ژوند د لاسه ورکړو. خدای دې شهید ته مغفرت نصیب کړي. چې دلته نه زموږ سر خوندي دی، نه مو مال خوندي دی او نه مو عزت خوندي دی. موږ ته په مجموع کې د ملي وحدت حکومت پړ دی او په خاصه توګه د ننګرهار والي او امنیتي چارواکي دوی په ټولو ورسپارل شوو دندو مسؤلیتونو کې پاتې راغلي دي. دوی یوازې په شخصي او د خپلوۍ د رشتو په پاللو په اساس باندې مصروف دي. په همدې حال کې د ننګرهار امنیه قومندانۍ بیان مبارز اتل وایي په وسلوالو ډلو یې حلقه راتنګه کړې ځکه دا ډول غلچکي بریدونه ترسره کوي. تاسو ته بهتره معلومه ده هر وخت چې په یو سیمه کې ښه مدیریت او قانون زورواکو او په مافیا کړیو باندې پلي کېږي نو حتمي دغسې مدیریت د ستونزو سره مخ کېږي. مشکلات او ستونزې به وي خو دا هم باید موږ ووایو چې د مافیایي کړیو د دولت مخالفې وسلوالې ډلې او همدارنګه هغه څوک چې د دولت خلاف کړنې ترسره کوي د هغوی زور نور ختم شوی دی. تاسې ګوري چې د ننګرهار په 22 ولسوالیو کې اوس امنیت برقرار دی، موږ په ولسوالیو کې عملیات لرو. دا د دوی وروستي زور دی او وروستی زور وهي دوی نو بیا هم په دغه خپلو غلچکي انفجاراتو او په دغې باندې خلک ډاروي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په ننګرهار کې روغتیا پالانو د دوی پر وړاندې د پرتو امنیتي ستونزو له امله څو ځله کاربندیز کړی و.